امرالله صالح په افغانو ښځو څنګه ننګ وکړ؟ تازه یې څه ویلي دي؟ همدارنګه د پاکستان په اړه یې څه ویلي دي؟ دغه مهم خبر په همدې ویډیو کې کتلی شئ، خو که د ویډیو تر پایه پاتې شئ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سرپرست ولسمشر ښاغلي امرالله صالح وایي چې د افغانستان په تاریخ کې پرته له طالبانو بل هیڅ داسې حکومت او نظام نه دی تیر شوی چې ښځې وهلي او ډبولي وي. ښاغلی صالح وایي هغه ډله چې د 10 ښځو څخه هیره لري او له ښځو سره تشدد کوي هیڅکله به دوام ونه کړي. تېره ورځ طالبانو هغه 10 افغان میرمنې چې په کابل کې د خپلو اسلامي حقونو غوښتنه کوله وهلي او بې عزته کړي. عام افغانان وایي چې طالبان هیڅ ډول افغاني عزت او ناموس ته چې میرمنې دي درناوی نه لري. ویل کېږي چې د طالبانو په لیکو کې ډېری پاکستاني وګړي دي چې غواړي افغان عزت او ناموس ته به احترامي وکړي. امرالله صالح بیا په تازه څرګندونو کې دا هم ویلي دي چې افغانستان دومره کوچنی نه دی چې پاکستان یې په مرۍ کې تیر کړي. ښاغلی صالح همداراز زیاتوي چې د افغانستان خاوره فعلا د پاکستان د نیابتي جګړه مارانو لخوا اشغال ده، خو زموږ مقاومت دوام لري. نوموړی وړاندې وایي چې د پاکستان د نیابتي ترهګرو طالبانو ضد مبارزه به په هر ډګر کې فعاله شي. د یادونې وړ ده چې افغانستان په اقتصادي، نظامي او تعلیمي برخو کې د پاکستان لخوا اشغال دی او د افغانستان په هر اداره کې لسګونه پاکستاني کسان د طالب په جامه کې فعالیت لري. درنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. تاسو کولی شئ زموږ د یوټیوب چینل په سبسکرایب سره راتلونکي ویډیوګانې مو وګورئ. همدارنګه اوس هم د ګڼ شمېر هیوادوالو بېلابېل نظرونه زموږ په بېلابېلو ویډیوګانو باندې در سره شریکوم. تاسو هم که غواړئ ستاسو نظرونه نشر شي، نو خپل وینا، غبرګون او نظر را سره د امرالله صالح د دغه څرګندونو په اړه او همدارنګه زموږ د نورو ویډیوګانو په اړه په کومنټ کې را سره شریک کړئ. زه یې هم په نورو ویډیوګانو کې له نورو هیوادوالو سره شریکوم. تر بیا مو په الله سپارم.